بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کوچني اختر پر رسیدو سره تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. هیله ده د کوچني اختر دغه ورځې مو له خوښیو، برکتونو او روغتیا څخه ډکې وي. اختر مو مبارک. سلامونه ګرانو هیوادوالو، زه ډاکټر عبدالباري الهام یم. تاسو ټول ته د نیکمرغه کوچني اختر بې شمېره مبارکي وایم. اختر مو مبارک سه. السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، ډاکټر سید رسول رسولي یو تن د داخله ناروغیو متخصص چې خپله وظیفه په سیدال مالجوي روغتون کې سرته رسوم. تاسو ټولو ګرانو هیوادوالو ته د کمکي اختر مبارکي وایم. اختر مو مبارک سه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم ډاکټر نثار احمد زاهد دی، د جراحي عمومي ناروغیو متخصص یم. فعلا مې دنده په سیدال روغتون کې ده و ټولو افغانانو ته که په خارج کې وي که په داخل کې وي د کوچني اختر بې شمېره مبارکي ورته وایم. خدای مو لمونځونه، روژه، اطاعت او عبادات قبول وګرځوه. مننه. سلامونه او نیک هیلې. ډاکټر سید رحمان سعید یم، د سیدال مالجوي روغتون د داخلي ناروغیو متخصص. ټولو ګرانو وطنوالو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. اختر مو بختور شه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه انورالدین ظفر د سیدال روغتون د رډیولوژي څانګې مسؤل او له طرف څخه د سیدال روغتون و ټول مسلمانانو ته و ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر د راتلو مبارکي وایم او الله جل جلاله دې دغه کوچني اختر په ټولو مسلمانانو او په ټولو هیوادوالو د خوشحالۍ ډک او نیکمرغه ولري. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد طاهر د سیدال روغتون د معلومات څانګې مسؤل. موږ هم په خپل وار سره و ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایو. خوشحاله او نیکمرغه کوچني اختر ولري. بسم الله الرحمن الرحیم. زه اسلام الله علمین د سیدال روغتون د لابراتوار مسؤل. تاسو ټولو ګرانو هیوادوالو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه احمد حبیبي د سیدال روغتون د واټ یو تن نرس یم. د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي تاسو ټولو هیوادوالو ته وایو. مننه.